حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه یو عیسایي بادشاه یو ځل سوال وکړ، درې تپوسه درنه کوم، درې جواب راله راکړه. یو تپوس درنه دا کومه چې ما ته هغه قبر وښایه چې قبر هم جمدېرې منډې وی او چې کوم انسان په دا قبر کې پروت دی هغه هم جمدېرې منډې وی، او بیا دا سړی د دې قبر نه بار راوځي بیا هم جمدې وی، بیا هم جمدې دا راته وایي دا څوک دی. او درېیم تپوس درنه دا کوم چې هغه ځمکه راته وښایه چې د قیام د پیدایش نه تر اوسه پورې یو ځل نور لیدی دی او بیا به تر قیامته پورې نور نه ویني. او درېیم راته ده ووایه چې دوه وروڼه دي، یو ورځ پیدا دي په یو ورځ مړه دي او یو د بل نه 100 کاله عمر زیات دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ابن عباس رضی الله عنه راوغوښته. دا د نبي علیه السلام د تره زوی دی او نبي علیه السلام ورته دعا کړې چې خدای قرآن او سنت او حکمت ورته وکړي. په ابن عباس عیسایي بادشاه خط رالیږلی دی او دا تپوسونه کوي. نو حضرت ابن عباس رضی الله عنه جواب ورکړ، وایي چې دا کوم قبر دی هغې چې قبر جمدی دی او چې کوم سړی پکې خف دی هغه هم جمدی دی، قبر هم منډې وي دی ورسره منډې وی. وی دا یونس علیه السلام او هغه کب دی. د کب دا ګیره الله د یونس علیه السلام دپاره قبر کړی دی پکې پروت. نو قبر هغه کب هغه هم منډې وی جمدی او یونس علیه السلام په خېټه کې پروت دی په قبر کې هغه هم جمدی دی ورسره منډې وی. او بیا دا سړی د قبر نه راوځي یونس علیه السلام د کب د ګیرې نه راووت او بیا هم جمدی و. وی هغه ځمکه چې یو ځلې نور لیدلی دی او بیا تر قیامته پورې پرې نور راښکاره نه شي. وی دا د بحر قلزم چې کوم مکې موسی علیه السلام په دریاب باندې پورې وته، الله ورته ووایي چې فرعونیان خو را روان دي او خدای را لاندې کړم، وی دا کونټۍ د دریاب له یو څه چې لاره درته وکړي. نو الله پکې اووه لارې پیدا کړې او په هغه لارو کې الله نور تیز نور لګو هوا یې پکې بوتله چې دا کوټې چې د موسی علیه السلام لښکر پکې تیر. نو هغه د بحر قلزم منځ چې موسی علیه السلام او د هغې لښکر پکې تیر شو دغه ځمکه ده. په دغه یو ورځ یې نور ولیده او بیا خدای هغه اوبه یو ځای کړه تر قیامته پورې بیا به نور نه ویني. او درېیم سوال چې تا وکړه چې دوه وروڼه دي، یو ځای پیدا دي او یو ځل په یو ورځ مړه دي او یو د بل نه 100 کاله عمر زیات دی. وی دا عزیر علیه السلام او دا غرور دی. عزیر علیه السلام ورور ابراهیم پیدا و، یو ځای پیدا او اتفاق دو چې دواړه په یو ورځ مړه دي، یو ورځ پیدا دي د مور نه او یو ورځ مړه دي او یو ته 100 کاله مچر دی. نو دې د 100 کاله کچر شو که نه، ځکه 100 کاله خو د مرګ حالت تېر شو خو پکې نه حسابېږي. نو عزیر علیه السلام د 100 کاله کچر دی او غرور د 100 کاله مچر دی. زما ورو دا الله پاک حضرت عزیر علیه السلام ته په خپلو سترګو وښوده چې واپس جمدي کېدل ثابت نشته. الله په دې قادر دی چې انسان مړ کړي او واپس یې را جمدي. او که ته وایې دا خو عقل نه منې، نو عقل څه شی دی؟ عقل سره خو د شریعت او د اسلام او د ایمان رڼا وي خو عقل دی، او که عقل سره د شریعت او د ایمان رڼا دي نو عقل سوټه ده سوټه څه شی دی؟ او چې د مور نه څنګه پیدا شي که په 9مه میاشت پیدا شي او که په 8مه او که په 10مه، لازمه نه ده چې په 9مه میاشت تېر ماشوم پیدا شي. څوک د خپلې نیټې نه مخکې پیدا شي او ټیپ د نیټې نه پټ پیدا شي چې کومه هغه مخصوص نیټه ده، یعنې په موږ کې مشهوره نیټه نور خوندار چارې نیټه مقرر کړې ده، په هغه نیټه پیدا کېږي. یعنې 9 میاشتې عام د عرف مطابق نیټه ده، څوک د هغې نه مخکې پیدا او څوک وروستو. نو که څوک د هغې نه مخکې پیدا شي وجاري او زر موتیار دي، او د څوک د 9 میاشتو نه پس په 10مه میاشت پیدا شي په 9 نو بیا هم جاري او متیازې کوي. عقل خو دا وایي چې دا 9 میاشتې عامه نیټه ده، نو چې دې د 9 میاشتو نه مخکې په 8مې میاشتې یا په 8مه میاشتې کې پیدا شو، په دې لا نه جاړې متیازې نه کوي چې 9 میاشتو ته ورسېږي د دې جاړې متیازې نه چور. او چې په 9مې چې نه پې اوري د مور ګېډه کې، نو دا په مور په ګېډه کې متیازې ولې نه کوي او جاړې ولې نه؟ نیل ته ګرمي کېږي او نیل ته یخني کېږي. که د مور د انسان پیدا شي او بیا په دقتې انداز په یو کوپړی کې او په اوبو کې دننه پن شي، دې جمدې پاتې کېدی چې 15 منټ هم جمدې نه شي پاتې کېدی. یو سړي ته چا تپوس وکړو عیسی علیه السلام، وایي په اسمان کې، وایي په اسمان کې د اودس ماتي وغیره څه انتظام دی؟ وایي اسمان داسې ځای دی چې هلته سړی اودس نه ماتوي، نه لاړې ټوکي نه پوزه ټوکل پکې شته
او نه پکې راکوټ یو لوی دسمات شته. نو دې چې په اسمان کې د دې څیزونو انتظام نشته، نو عیسی علیه السلام هلته او دسماتې سره څه کوي؟ اتړي ورته په جواب کې وایي وی دا د مور په ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړې دي؟ وی 9 میاشتې. نو هلته کې او دسماتې ستاسو انتظام وی الله به هله انتظام کړی که نه؟ وی د خبیث بچي تاله دغه انتظام کولی نو هغه له هلته انتظام نشي کولی. 9 میاشتې ته د مور په ګېډه کې تا خدای او دسماتې ته هېڅ ضرورت نه پیښی. دغه رنګې رب العالمین په دې قادر چې څوک په اسمان کې یا په جنتونو کې او دسماتې ته قړی او لاړو توکلو ته به هېڅ قسمه ضرورت نه راځي. او الله په دنیا کې داسې څیزونه درته ښودي دي، داسې حیوانات په دنیا کې شته چې هغه له سر نه وربوډې به هم نه کوي، داسې پکې شته چې هغه لوی بول نه کوي. بیا الله د موږ ته په دنیا کې ښودلی دی. داسې حیوانات پکې شته چې هغه بچي د هګۍ په شکل کې راوړي، او داسې پکې شته لکه عام د انسان په شکل کې اولاد ته پیدا کېږي. دا خو د الله لوی قدرت دی او لوی نشانې دی. قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي وګوره د الله قدرت ته ورو عقل به د الله په قدرتونو کې نه جنګوي. وایي د مور په ګېډه کې د غوا په ګېډه کې پی دي او سوپ هم دي پکې او وینه هم ده. دا درې واړه د یو څیز نه جوړېږي، د خوراک او د ګیا نه. ګیا چې وخوري نو همتې وینه جوړه شي، تک کسره وینه، همتې غولاندې ته تک سپین پی لاړ شي او همتې سوپې جوړې شي. نو په یو خېټه کې دا 3 څیزونه پراته دي، په یو خېټه کې، او د یو خوراک نه جوړ دی او الله وله متضاد رنګونه ورکړي دي. که دا پیغ او بقن وي نو چا به وایي چې دا پکې د سوپې هغه رنګ جوړ لږ غوندې راغلی، یا که دې پیو کې لږ نسواري غوندې وي او سوروارې وي چا به وایي دا پکې د وینې هغه رنګ راغلی. د وینې جدا تک سور رنګ، د پیو جدا تک سپین رنګ، او د سوپې جدا رنګ او څښاک بوی کوي. او په یو پرت کې چې سړی پیو سره لږ غوندې خټکي کېږي، په پیو کې هغه بوی راځي که نه راځي. عجیبه خبره دا ده چې غلا د دې ولشله نه پکې د وینې رنګ شته او نه پکې د سوټې بوی شته، او ټول په دا یو وجود کې دننه پراته دي. ولکم فی الانعام لعبرة نسقیکم مما فی بطونکم من بین فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربین. الله وایي زما په قدرت سوچ وکړئ. ګورئ څاروونه عبرت والی د پارو په ګېډه کې ما ګیا ور واچوله او دا د ګیا نه بې قشته ښکلې سپین دی او وینه جوړه کړله، سوټې پکې لا منځ کې او بیا د دواړو په دا منځ کې د مزېدار خشته اله، نه پکې د سوټې بوی او رنګ شته او نه پې د پیو رنګ شته. عقل به چاته هم نه چلی د الله تعالی په قدرتونو کې. خو دنیا کې چې دا کوم ډېر څیزونه پیدا کېږي د انسان عقل پکې کار نه کوي. موبایل کې دلته خبرې کې چې وایي هلو، نو په امریکا کې وایي هلو، اته دا مني چرېم نه پت دومره در څه دا خبره ورسېدل. په امریکا کې به خبرې کوي، دلته به په کیمره باندې تصویر ښکاري، په کمپیوټر کې داسې نظام شته، او دلته به خبرې کوي په امریکا کې یو بل ته به ښکاري. دا عقل مني. یو جز د څومره لوی شی دی او په هغه جز کې 300 سورلی ناست دي. ټول د جزتلم عمرې ده هغې کې 500 سورلی وي. دا 8 جز و غټ 500 سورلی 500 سورلی، هرې سورلی سره من یو نیم من سامان، او دا جز څونه درونی، او دا په هوا کې وخېږي او خپل کوم ځای چې ورته قولي په هوا کې زه په لاره خو چې روان یې نو تا ته پته ده په چارګده راتاو شم او پردلو راتاو شم په سړک روان یې او نښې درته لګېدلې دي، نو په دې هوا کې دې څنګه روان دی؟ خپل مقصد ته رسي او په هغه خپل ځای کې ګوزېږي. نو دنیا کې دا څیزونه الله انسان له ورکړل، د انسان د عقل نه الله دا څیزونه پیدا کړل چې د عام انسانانو عقلونه یې نه مني. نو الله په دې قادر نه چې داسې کار وکړي چې زموږ د عقل یې نه مني. د مور په ګېډه کې دې بچي ته څوک په دا پرده کې دننه پټ ووایي چې ته به پیدا کېږې او د پیدایښت نه پټ یو لویه دنیا ده، او دریابونه دي او غرونه دي او اونې دي او ګرمي ده او یخني ده او متیازې دي او منډې دي او ترړې دي. دا ماشوم به ومني؟ هغه ولې دنیا خو دا ده چې دا ده پکې پروت دی. ابر دنیا کوم ځای مني؟ د هغه د عقل نه خلاف. خو چې د مور د ګېډې نه راوځي نو بیا مني. یو عالم نه چا تپوس وکړو، وایي د آخرت ژوند څونه دی؟ وړه د عقل نه بار خبرې. وایي د آخرت ژوند به څونه دی؟ وایي د آخرت ژوند وایي که دا ټوله ځمکه تر اسمانه پورې د شړشم د دانو نه ډکه دا ځمکه تر اسمانه پورې شړشم دانې څومره دانې به پکې راشي؟ وایه که نه د شمېر نه زیات یې چاته پته لګي او بیا نو بیا اسمان هم د دونه دانو نه ډک.
او دویمم او دریمم په وواړه اسمانونه او دا ځمکه د شړشم د دانو نه ډکې شوې او یو مرغۍ پرې مقرر کړي او هغه مرغۍ ته 100 کاله پس یوه دانه خوري. مرغۍ ته 100 کاله پس یوه دانه خوري. وی دا دانې به ختمې شي خو د آخرت ژوند به ختم نه شي. دا ټول د عقل نه بار خبرې د قبر عذاب. ګوره قرآن شریف کې په دې لومړي صورت کې مونږ چې وایو الف میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نو هغې الذین یؤمنون متقي هغه انسان دی چې هغه به بعضې څیزونه د هغه عقل او سترګې او غوږونه نینې او مني به خدای مونږ لیدلی نه دی مونږ به منو. د قبر عذاب زمونږ عقل کې نه راځي مونږ به یې منو. د قبر نه واپس ژوندي کېدل زمونږ عقل کې نه راځي مونږ به یې منو. فرشتې مونږ لیدلې نه دی او نه لیدي چې دا به مونږ منو. د قیامت ورځ به مونږ منو. پل صراط به منو. دوزخ او جنت به منو. زمونږ عقل کې دومره طاقت نشته چې دا ټول اوس ومني. عقل هم رپورټ یې ریکورډ دی. دغرنګې حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل رب العالمین ته وی ربې ما ته وښایه چې ته دا مړي څنګه جمدي. الله ورته فرمایي اولم تؤمن ولې تا یقین نشته په دې؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبي. وی الله یقین خو مې پې شته چې د سړي په دې یقین نه خو بیا به مسلمان که خو د الله جلیل القدر پیغمبر خو دا سوال دې دپاره کوم چې د سترګو هغه لیدل پووینم د زړه هغه پوره یقین نورم محکم شي او نورم مضبوط شي قوي شي. الله ورته فرمایي فخذ اربعة من الطير څلور مارغان راواخ او فصرهن الی ځان سره یې بلغ څلور مارغان. د څلور مارغان یې راواخیستل یو طاووس او یو چرګوړی یو نارغه او یو کمتره دا څلور مارغان وی ځان سره یې بلغ که ځان سره یې ښه بلد کړل. وی اوس یې مړه کړه. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. تا پر علاقه کې چې څومره غرونه دي په دې غر باندې قیمه یې کړه سرونه یې سرونه او لږه لږه غوښه په دا یو غر د پاسه کې تقسیم یې کړه. حضرت ابراهیم علیه السلام څلور ونه مارغانه لرې کړل. سرونه یې ځان سره کېښودل او دا باقي غوښې چې څومره دی ټولې معده ټوټې ټوټې یې کړه یو ځای وزر یو څرمن یو خپې یو کولمې هر څه یې معده کړل او بیا لږه لږه قیمه راواخېسته په دغه علاقه کې چې څومره غرونه دي په هغه غرونو باندې یې خوره کړله. الله ورته فرمایي ثم ادعوهن یأتینک سعیا. ځکه نو ورته اواز وکړه دا ټول به درته په منډه راځي. سرونه یې ځان سره نیولي او اواز به یې کو ای د چرګ غوښې دې خپل سر له راشه. ای د طاووس غوښو دې سر له راشه. ای د کمترې غوښو دې سر نه راشه. ای د کارغه غوښو دې سر له راشه. نو د هغه قیمونه به هغه خپله ایسه را جدا کېدله د بڼې او د وینې او د څرمن په حالت کې یو ځای ټکولو او خپله ایسه هغه خپل پوټې جز به راته د سر پورې پیوست کېده. څلور واړه مارغان واپس بیرو واپس پکې ساه راغله او واپس یې الوتل او منډې تغړې جوړ کړلې. زمرو الله په دې قادر. نو زموږ په عقایدو کې یو عقیدت ده والبعث بعد الموت. آمنت بالله آمنت بالبعث بعد الموت. خدای په دې زموږ ایمان دی چې د مرګ واپس به ته واپس جمدي کول کې. کله چا په دې کې شک چې دا به څنګه جمدي کېږي او دا خو ګران کار دی. یارو دا لومبي پیدا کول اته د عقل په موجب الله ته غوړ ساتان دي. لومبي ګران دي که وروسته ګران دي؟ لومبي ګران دي چې دا نش نه یو شی شته ته راولي. وروسته خو بیا د شکل الله سره شته یو هډوکي شته صرف هغه غوښه او جامو ته اغوستل پکار. الله وایي وهو اهون علیه. هم د عقل په موجب خو بیا دوباره جمدي کول څه ګران کار نه دی، دا خو اسان کار. زما ورونو هغه ذات چې د یو مور نه 12 بچي پیدا کړي د یو مور نه په دې خفتو دې بډای کې چې تاسو ګورئ په کوم قالب باندې چې خفت جوړېږي نو هغه خفت یو جاني کې فرق پکې یو جاني یو قالب نه پیدا د یو مور نه 12 بچي پیدا دي هر یو د بل نه جدا شکل لري. څوک هلک دی او څوک جینۍ ده، څوک ښایسته دی او څوک بد شکله دی، څوک لوړ دی او څوک چیت دی، څوک هوښیار دی او څوک امقل دی، څوک نرم دی او څوک کلک دی، د چا خوی ښه دی او د چا خوی خراب دی. نو الله سره دومره شکلونه دي د آدم علیه السلام د زمانې نه واله تر اوسه پورې د اوس نه واله تر قیامته پورې د شکلونو بازار الله سره ختم نه شو.
هر چا له جدا جدا شکل ورکوي او د انسان عقل پکې حیران شي. داسې نه ده چې د یو د 3 سپیمې او د بل 2 دي، د یو 3 سترګې او د بل 2 سترګې دي، د یو 3 غوږ او د بل 3، د یو 5 او د بل 2 دي، د یو غاښونه 2 دي او د بل 10 او د بل 4 دي او د بل 5 دي. نه سترګې د ټولو 2، غوږونه د ټولو 2، سپیمې د ټولو 2، خوله د ټولو یوه او د ټولو د هر څه دا سترګې او پوز او دا خوله په دا مخ کې او بیا هم د یو بل نه فرق لري. دا الله کم قدرت الله فرمایي قرآن شریف کې ویلي ښکلي اسمان ته وګوره بغیر د ستنو نه مې جوړ کړی دی او څومره ښکلي چت مې وله ورکړی دی او د ستورو ته وګوره او د سپومې ته وګوره او د نور ته وګوره او د نور د رڼا ته وګوره د ستورو د برېښنا ته وګوره. داسې ستوري پکې شته چې د دنیا په 1000 چنده او 100,000 چنده غټ د دې ځمکې نه. د دریابونو د اوبو ته وګوره د دې ځمکې نه الله راوباسي، د وریځ ته وګوره او د باران ته وګوره. ښه ګرمي به وي او الله به راولي باران به دیوتي او بل مخکنی شپې ته وګوره او بېګانۍ شپې ته وګوره. د انسان عقل دا مني صرف نه مني. د ولې ګرمۍ ته وګوره د شپې ان ته وګوره په اړ کې د شپې د موسم ته وګوره. هغه الله چې د اتي په وجود کې کومه کارخانه لګولې ده د ماشي په وجود کې د هغې نه مضبوطه کارخانه لګولې ده. لکه اتي پر نه شي والی او ماشي لا پر بوی یو شی پکې زیات اتي کې د پر طاقت نشته په ماشي کې د پر او که ته وایې چې اتي خو خړتم لري او اوبه پرې راکاږي نو د ماشي خړتم به دې نه لیدل. ماشي خو چې خړتم سخت شي نو زده کم دی نه اتي په هغه خپل خړتم په ځمکه کې سوري نه شي ایستی او ما چې په هغه خپل خړتم د انسان په تربن کې هم سوري وباسي سمه برمه ده ورسره. دا د الله نظام شو که نه شو؟ اتي پر نه شي والی ما چې والی چې خړتم د دواړو شته. د اتي د خړتم نه د ما چې خړتم مضبوط د انسان د وجود نه پې هغه وینه راکاږي او دا سرینده به ته بیله غږوي دا یې سرینده راته غږوي چې هغه دی نه بدلی چاره درکړي چې درالم ټینګ شرط دومره لوی بادشاه ذات دغه ماشي خوراک دی لکه ته چې څنګه خوراک کې دغه ماشي اودس ماتې لري لکه دین چې ته لرې د هغه پوستا په وجود کې چې څنګه کلمې دي څنګه زړه دی او څنګه کینه ده او څنګه پړپوس دی دغه د ماشي او د مچ په وجود کې هم شته. نو کوم رب چې په دې قادر دی چې د اوښ او د اتي د وجوده سامان د ماشي او د مچ په وجود کې کېدي هغه رب په دې قادر نه وي تا واپس جمدې کړي. الله څومره د لوی قدرت او طاقت مالک دی. انسان څومره د کوټه شی دی او الله فرمایي وي دا اتیان او د اوښان مې تا ته تابع کړي دا ستا تابع دي. هغه کوټه شی دی انسان څه شی دی په اتیان نه لوبې کوي په اوښان نه لوبې کوي. یو زمري چې کوم وخت کې زمری لنګېدله نو هغه خپل بچي چې پیدا شو بچي دی بچي یو نصیحت ته دپم وی هر چا سره پنجه خو ګوره انسان سره نه پنجه ګوره انسان وی یو ګوره انسان سره به لانجې نه کې انسان به در کې پړې واچي او ګړۍ به دی نو چې دې څنګه لږ د خوراک شو نه مولانا نصیحت به یاد نه مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلي وی اتي او لیدتي دا ګمان یې وکړه چې دا به انسان یې ځکه ډېره لویه بلا چې مور دې یارولې بیا وایي چې دا خوا تان کېدی ته یو ټوپ وامه په پنجو به ووه مړ به کړم ورغې اتي ته وایي اتي اتنو خو نه ورته ته انسان یې ورته وایي نه یاره انسان نه په دغه ورنه چې اتي ورته وایي وی ولې وی ګوره د ما څونه غټ وجود دی او په ما د پاسه کینې او نقرې را باندې کوي کله مې یو باز غلي او کله مې بل باز غلي او په دې خلطم کې راله پړې واچوي وی ها نو اوښې ولیده وی دا به انسان دی چې ورغې وکړه وی ته انسان یې وی دا لوی شی دی دا بین وی پام کوه انسان نه ګورې په ګوتو ورنه شي وی ولې وی ما ته وګوره وی د ما په دا پوده کې تورې وکړي او پړې راکې واچوي او کله مې یو غوا راکاږي او کله مې بل غوا راکاږي خر یې ولیده یاره دا چغه ډېره مضبوطه او باسي دا جوړ انسان دی ورغې وی ته انسان یې د وزه د انسان تپوس نه کوي ګورې وی ټول وخت را باندې کار کوي چې غوښې خوراک راکوي او که غوښې خوراک نه راکوي خدای دې انسان متو یو ترکان لګیا دی او انا ورسره د ورېبل کوي وی هغه چې هغه ورسره در انسان دا زمری لکې وی او دا خو د ما د یوې څپې وی دا خو د هغه مخکې تیره او د هغه پوتله او د هغه تنداره او د هغه هر نه خو راکوټې چېرې خو یو لته مې بوستان ته یې به پرې وغورځو
چې راغی دې ترکان ته وایي وایي ته انسان یې؟ وایي او زه انسان یم. وایي ښځه مور ستا نه یارولې یم چې ځان د انسان نه تا ته را دې خوا چې اوس دې معلومه نو هغه ترکان چې کوم وخت یې هغه لرګي ریبونه به دې چالي دې لرګي له په راتګ کې شپې ته غوندې ورکړي پانه ورته وایي که نه پانه وله ورکړي چې دا اره پکې نښلي نه نو دوی ورته وایي دا ترکان وایي اوس به دې برابر کړم در پا به سم ګورو به یم یې راپاڅه که نه ولې چې دا لرګي خو ورېبم که نه دې لرګي نه فارغ شم دې لرګي ریبي ورته وایي چا به زه ریبه که نه هغه وایي امداد را سره لږ وکړه زري دا چې ترکان وایي وایي څنګه وایي دې کې دا لاس ورکړه په دې دا چې کوم ځای ما راودلی دی نو دا لږ دور به وشي نو دا لرګي به لږ پړو شي زر زر به ورېبلی شي نو چې زه ورېبم نو بیا به راپاڅو کبډي به چې ورو زمري نه خپل لاس راواخېسته هغه چې کوم لرګي ریبلې دي په دانیاس کې پکې لاس ور ومنډه هغه ورته زر پانه وویسته چې پانه وویسته نو هغه لرګي خو یو ځای شي که نه چې یو ځای شو به دا پنجه یې ولګېره کړه چې پنجه یې ولګېره کړه وایي تا به ریبه نه اوس به ورته وایي پوه شو چوکې ته یې ګوته کړه درخت ته یې لابجه ګوته کړه چې اوس دې برابر کړم هغه ټوپونه وایي اوس لاس وایي پنجه خو په لرګي کې نښتې ده که پنجې له دوره کې خو لاس یې شلېږي پنجې یې شلېږي هغې کې د پانې دې له لاس یې ولګېر کړی دی او ده ورته چوکن یې ولې ده او بل یې دا یو طرف وي او بل یې دا بل طرف وي غول یې دې وایستل غول او دې نه وایي کوک پرېږدې که نه وایي صبر وکړه د هغې پرې کېدل او د سولي غدار او د ترقص غدار خو پکې لا پاتې دی نو دا ولې دا څه چل دې خو د وجود نه راکوټې دی اپیت قابو کوي زماري قابو کوي عقل الله ورکړی دی پوهه الله ورکړی دی دغه مازغه چې ستا په دا سر کې دي ته چې په قربانۍ کې مین حلاله کړې او دنده حلال کړې همدغه مازغه پکې وي که پکې نه لیکن هغې مازغو کې الله عقل نه دی پیدا کړی ستا په مازغو کې عقل پیدا کړی یعنې که هر دی عقل ورکړی تا او باړه جوړې هر وخت بیا په مخ څه کې باچا جګړې به یې سره کولې که چېرته سنډاله او وکړه او اتیره الله عقل ورکړی کار به یې پرې کړی چېرې نه الله قدرت به منې ګورې په الله پته پیژندل کېږي په قدرتونو پیژندل کېږي نو دې ښکلې نور ته ګوره سپوږمۍ ستوري اسمان او ځمکې ته او دې اوبو ته ګوره او دې هوا ته ګوره او د الله دې تقسیم ته وګوره دې نه به ته دا معلوموي چې د یو ډېر لوی قدرت او طاقت مالک شته چې زه د مور په ګېډه کې ماشوم پیدا کړم او د تنې پیدا کړم او پاک یې راله څه راکړو او بیا چې پیدا کړ دومره ښکلې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم په ښکلې شکل کې پیدا کړم زه معلومه ده الله په دې قادر دی چې موږ د قبرونو نه واپس راجمدي کړي او ځان ته هم د حساب کتاب دپاره ودرئ داسې ده که نه نو دا زموږ د عقیدې خبره ده